د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن سه شنبه د مرحوم یاد جدي 19 د جنوري میاشتې 9 منټې سره سمون خوري. روانه خبري سات درته زو سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. مولا خیر الله خیر خوا وای په هیواد کې بهراني سیلانیانو ته ځانګړي هوټلونه جوړوو. هرات کې زلزلہ ځپلو لپاره د اقرا په نوم ښارګوټي جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. پکتیکا کې 835 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې. او د کړکېچ پای ته رسولو هڅې بلینکن اسرائیل او اسرائیلي پلاوي مصر ته رسېدلي. وسم بشپړ خبرونه. مولا خیر الله خیر خوا وای په هیواد کې بهرني سیلانیانو ته ځانګړي هوټلونه جوړوو. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست مولا خیر الله خیر خوا د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست ادارې کارکونکو سره په کتنه کې ویل په هیواد کې بهرني سیلانیانو ته د اسانتیا د برابرولو په موخه ځانګړي هوټلونه جوړوو. خیر خوا زیاته کړه چې د بهرني سیلانیانو ته اسانتیا او برابرولو په موخه د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سیلانیانو د اوسېدو لپاره هوټلونه جوړوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې دغه ولایت تاریخي ابدات چې د زلزلې له امله زیانمن شي بیرته به یې ورغوي. د اطلاعات او کلتور سرپرست د کار په اجرا کولو ټینګار وکړ او ویل چې کارکونکي باید په خپلو دندو کې د نوښتګرۍ هڅې وکړي. په پکتیکا کې 815 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې. د پکتیکا ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو شپږ شبکو په جوړولو سره 815 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د پکتیکا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د آغا خان موسی په مالی ملاتړ د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې د سباندې 10 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو شپږ شبکې او 2 ساګانې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د یادې پروژې په پلي کېدو سره د سیمې سلګونو کسانو ته کار زمینه برابره شوې وه او په بشپړېدو سره یې 815 کورنیو ته د څښاک اوبه برابر شوې دي. هرات کې زلزلہ ځپلو لپاره د اقرا په نوم ښارګوټي جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې زلزلہ ځپلو لپاره د اقرا په نوم ښارګوټي جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د دغه ښارګوټي د ګټې اخیستنې په مراسمو کې یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو، عالمانو، سپینګرو او ځوانانو ګډون کړی و. دغه ښارګوټي چې د دیني عالم عبدالصمد قاضي زاده له لوري د 10 میلیون افغانۍ په لګښت کارونه پیل شوي وو. پرون بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. قاضي زاده ویل چې دغه کورونه 2 خونې، یو دهلیز، یو پخلنځی او یو حمام لري. درنو اوریدونکو په خبري سات کې وسم یو بهرنی خبر. د کړکېچ پای ته رسولو هڅې بلینکن اسرائیل او اسرائیلي پلاو مصر ته رسېدلي. د الجزیرې ټلویزیون راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د بهرني چارو وزیر
انوتنی بلینکن سیمې ته سفر په ترڅ کې له یونان، ترکی، اردن، قطر او سعودي عربستان څخه تر لیدنې وروسته نن اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی د دغه هیواد له چارواکو سره وګوري. تمه کېږي چې بلینکن غزه کې د جګړې د روان پړاو پای ته رسولو هڅې وکړي او دغه راز جګړه ځپلو سیمو ته د لا زیاتو بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکولو په موخه پر اسرائیلي لوري فشار راوړي. دغه راز مصر چارواکو ویلي اسرائیلي پوځي پلاوي د حماس او نور جهادي ډلو له ولکې څخه د خپل اسیرانو تر ورخوشي کېدو په اړه د خبرو لپاره قاهرې ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې غزه د سیونیستي پوځیانو ظلمونو بیخي زور اخیستی او تر ډیره یې قربانیان ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان دي. درنو اوریدونکو، په خبري ساعت کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت، لوی الله مو مل شه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.